فهمیده، دختر از ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، با تلاش و پشتکار توانست دکان از محصولات خانگی چون مربا، آچار و ترشی ایجاد کند. او همچون آتشی بود که سالها زیر خاکستر پنهان مانده بود، اما با کمک مالی یکی از مؤسسات توانست شعله ور شود و دوش پدر و برادرانش کار کند. راکا مؤسسه دای موږ لرا کړی کاروبار موږ له جوړ کړی دی په خور نه موږ راغلی مزدو موږ سره مرسته وکړو اوس نارینه هم دا کار کوي موږ هم کوو څلور نفر کور کې موږ دا کار کوو دا کال وشو چې دام شروع کړی دی موږ له کاروبار جوړ کړو موږ په خور نه چراله زموږ کارونه نو دي سړو نو موږ سره مرسته وکړو کاروبار هم جوړ شو مصالې موږ لرا کړی دي او بوتلونه هم را کړی دي بس موږ یې جوړو دا تیلی اچار دی دا وطني دی او دا مرچک دی غوګي والا دی دا مربا ده د مړی دا کختی ده در بادرنگ دغه دی چار دی او در کختی ده او دا مانا ده. و گفته ای او بازگشت به افغانستان پس از سالها مهاجرت آسان نبود. آنان هیچ درآمدی و هیچ محل کاری در اختیار نداشتند، اما با اراده و تلاش از هیچ آغاز کردند و امروز به نماده از توانمندی و کارآفرینی زنان روستایی بدل شدند. قدسیه هاشمی، آژانس خبری رویداد.